چې د ځوانانو ته چا پام شته؟ ګوره المیه لوی دا ده چې داسیز محسوسیږي نه، دا چې مونږ هم د زوال په طرف په شدت سره روان یو، مونږ هم د تباهی طرف ته روان یو، داسیز محسوسیږي نه. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سلسله کې یو مهم حدیث مونږ ته مخې ته راځي، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار په تاسو کې هر یو تن شپونکی دی، سرپرست دی، نگهبان دی، او د هغې نه به د هغې ماتحت افرادو په باره کې تپوس کیږي. اوس ریاست او حکمران د خپلې ذمہدارۍ نه غفلت کوي نو دا مسلې وجود ته راځي. یو پلار د خپلې ذمہدارۍ نه غفلت کوي نو دا مسلې وجود ته راځي. یو تعلیمي اداره په خپله ذمہدارۍ کې غفلت کوي نو دا مسایل وجود ته راځي. لکه مطلب چې څوک ریسپانسیبل دي، ذمہوار دي، که هغه ریاست ته، حکومت ته، او که ادارې دي، نو موږ ته داسې ښکاري چې هغوی خو بس د غفلت ښکار دي. همدغه شانتې ده. ما تاسو چې کوم دا حدیث ویلو، په دې حدیث کې د هرې سطحې ذمہداري یو شناخت شوی دی، د هرې سطحې د ذمہدارۍ او د مسؤلیت شناخت شوی دی، که د کور په سري، که د کلي، که د ملکي. بالکل بلکې قرآن خو موږ ته یو بل ښایسته تعبیر دا هم را کړی دی، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای مؤمنانو ځانم د اور نه وساته، خو د اهل و عیال هم د اور نه وساته. زمونږ بدقسمتي دا ده چې یو پلار د خپل ځان د تقوا او د پرهیزګارۍ ډیر احساس لري، خو د اولاد په باره کې فکرمند نه وي. د اولاد په باره کې فکر مې قرآنی سوچ دا دی چې د اولاد په باره کې، د اولاد په د مستقبل متعلق فکرمندي دا قرآنی مزاج دی، دا قرآنی فلسفه مونږ ته ځای په ځای وړاندې کوي. پلار خو دینداره دی، 15 وخته مونځ کوي، په جمع باندې کوي، خو د هغې بچی چې په د تربیت د فقدان ښکار دی، نو دې پلار ته په دې خپل پرهیزګارۍ باندې غره کېدل نه دي پکار. زه اکثر زما د تبلیغي جماعت کې ډیر ملګري دي او وقتاً فوقتاً کې وخت هم لګو، زه اکثر دغه شان دي ملګري ته چې د کم ملګري ځوان اولاد وي چې کم په عام معاشره کې ګرځي او هغه لږ شانتي د ایتیکل کرایسس ښکار وي، اخلاقي مسایل ورته وي، نو زه ورته وایم چې ته به چیلې ته نه ځې، ته به 4 میاشتو ته نه ځې، ستا تبلیغ دا دی چې ته خپل بچي باندې چیک اینډ بیلنس. زموږ غټه بدقسمتي دا ده چې موږ د تربیت نه او د ذمہدارۍ نه ځان پټو. زه لاړ شم خو زما په کور کې، زما په خپله محله کې څه تباهي روانه ده، د هغې په باره کې زه فکرمند نه یم. حالانکه قرآن ماته وایي قو انفسکم واهلیکم نارا، ځانم وساته، ګوره د خپل ځان په باره کې هم فکرمند پاتې شه، لیکن خپل اهل و عیال نه هم د غفلت ښکار کېږه، مه غافله کېږه. دا یو سوچ پروموټ کول او دا یو قرآني شعور پروموټ کول د وخت ضرورت دی. که چېرته کې په دې تناظر سره مونږ د تربیت د پهلو وساتله او مخکې جاري وساتله، نو دا مسایل یقیناً که مکمل ختم نشي، کمیدی شي.